الله عز وجل و جبرائیل علیه السلام ته وحی وکړه چې ورسه د پلانکي ښار پلانکي وطن پلانکي علاقه دا په خپل قهر او غضب کې ونیسه پر د بل مخې راواړوه. اوحى الله عز وجل الى جبريل عليه السلام ان اقلب مدينه كذا وكذا باهلها. اے جبريل اولاد سه پلانکي علاقه ښار وطن دا پر د بل مخ راواړوه. فقال يا رب إن فيهم عبدك إن فيه عبدك فلانا لم يعصك طرفة عين. اے الله جل جلاله په دې علاقه کې ستا پلانکی نیک بزرگ انسان دی، بزرگ نیک صالح سړی دی، په ټوله زندگی د سترګې د رب په اندازه باندې لاستانه فرمانی نه ده کړې، په ټوله زندگی د سترګې د رب په اندازه لاستانه فرمانی نه ده کړې. اے الله په دې ښار کې دا رقم بزرگ سړی دی، دا رقم نیک سړی دی. فقال اقلبها عليه وعليهم. الله رب العزت ورته وویل چې ورسه بیا هم د خپل ازما عذاب ور باندې نازل که پر د باندې او پر د قوم باندې. په دې خبر ګور ځان سر خلاص کړئ زما ورونو، مکه وي په دغه بدعتیانو مه پسې کېږئ، د دغه ظالمانو خبر دا درواغو ته غوږ مه نیسئ. دا قرآن دا نیم قرآن د سپټۍ نیم د ښکاره کوي. دا د الله د رسول صلی الله علیه وسلم قول دی، بزرگ دی، داسې بزرگ دی. ګوري د الله د رسول د قول مطابق بزرگ دی، په ټوله زندگی د سترګې په رب باندې لا ګناه نه ده کړې. لیکن په دې سړی نه بزرگ کېږي. تا تصویر اخیستی دی، غټه چپانه دی واغوستله، هلته ناست یې په زور استغفر الله استغفر الله استغفر الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. ولا خلک هر څه کوي ته مه کوه، پروا نه لري. خلک دې کوي څه هېڅ پروا نه لري. دا ستا لویه ګمراهي دا ده، لوی ګمراه ته یې چې ته په ذکر کوې خو دا خلکو ته دعوت وکړه. دا مسلمانان د بېدینۍ راوګرځوله، د ګمراهي راوګرځوه. ته د پیر په نامه باندې ناست یې، کله پیر بګاړی، کله بل پیري، کله بل پیري، کله د کلندر په نامه باندې زیارت یې، کله د چا په نامه باندې زیارت. د کلندر صاحب رحمت الله تعالی د اولیاء په کرامت په بزرګي کې به دې شک نشته. دا زموږ ایمان او عقیده ده. کاروبار دکانداري د زیارت په نامه باندې، د اغا صاحب په نامه باندې، د ګیلاني صاحب په نامه باندې، د پیر صاحب په نامه باندې، د اخندزاده صاحب په نامه باندې، چې هر څوک د الله په دین کې دکانداري کوي پر دا مخ به ورته کې په مقابل کې به درېږي، ورته وایي په دین کې ولا قرضه وکړه. د خپل طبیعت به ورسره خرابوي، سلام به ورسره بندوي، دوستي به نه کوي، قرابت ته به نه ورځي. که هغه د ظالم زوی د الله په دین کې د الله د دین د الله په دین لیلام لګولی دی، د الله په دین لیلام لګولی دی. علم غیب او پیر ته ثابتوي. د زموږ پیر صاحب چې دی په غیب باندې خبر ده، ما اورېدلی دي. ای زما ورونو په دې کلي کې ما د خلکو څه اورېدلی دي. زه سړی تاسو ته دا ګرد مجموعې ته شاید تېرولی سم، وایي زموږ ملګري زموږ و پیر صاحب ته مجازي خدای وایي. د دغو ګمرانو به څوک مخه رانیسي؟ ستا پیر مجازي خدای دی، یو حقیقي خدای دی چې هغه د رب د اسمانو د ځمکو دی، یو مجازي خدای دی، دا د پیر دی. د دغو ظالمانو وخت به څوک نیسي؟ زموږ په دې کلي په دې وطن کې داسې خلک دي، د شیخ عبدالقادر عقیده دا ده چې دا عالم الغیب دی، او په دې علاقه کې داسې خلک شته چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې عقیده دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم عالم الغیب دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته داسې علم د الله څنګه علم دی، د الله د رسول هم دغه علم دی. او استغاثه او استمداد د اولیاء کرامو سره د مشرق د مغرب نارې او اولیاء ته وایه، بیا ورته ناسي دلایل ورته تراشي. دا دغه شرک سره، دا کفر سره، د دې حرامو سره، د دې نارواو سره څوک خلک راګرځوي. ته سرمه خلاصه او زما به عزت خرابېږي، زما مولوي صاحب زما امامت خرابېږي، ستا عجز به عزت خرابېږي، دکاندار دکانداري خرابېږي. څوک به د الله دین ته دعوت کوي؟ او دا در ټولو لوی ګمراه ده. پر تسپو، پر ګردۍ لنګوټو، پر لویو چپانو باندې، پر لویو تسپو باندې د خلکو مګ خطا کېږي. در ټولو لوی بزرګ هغه دی چې د خپل ځان اسلام کې ستا خیر وایي. څوک دي دا خلک؟ د تبلیغ والا دي، دا د مولانا زکریا صاحب خلک دي، دا د دیوبند او علماو د اکابرینو لاره ده. خپلم ښه کوم، تام ښه ته رابولم، خپلم بد نه کوم، تام بدو ته نه پرېږدم. داسې هلته په یو غار ننوتلی، دلته چوله کاټ که، دلته چوله کاټ که، هلته په چوله باندې ننوځه. زه به داسې درته وایم چې ګورئ، د دې ممبره څخه تاسې معلومات وکړئ. په هلمند کې د زنبلي په نامه باندې یوه علاقه ده، تاسې پوښتنه وکړئ.
دې زنبلې کې یو خلیفه و یو پیر و خلیفه عطاالله په نامه باندې و دې په ژوند باندې ځان ته قبر کیندلی و د علاقې د ټولې علاقې خلکو پر دې باندې شاهدي ویله چې خلیفه عطاالله چې اصلا دغه عبدالخالق سیفي و د محمد حسن بریلوي په کابل کې دی د ارغندې خلیفه صاحب په مدرسه کې د دوی د لارې سړی و د دوی د فکر سړی و دې په زنبلي کې قبر کیندلی و ماخستن به دا قبر ته کښته سو در سهاره پورې به په دا قبر کې د الله ذکر کوي ماخستن به قبر ته کښته سو در سهاره پورې به د الله ذکر په دا قبر کې کوي چا خلیفه عطاالله ورسې اوس یې پوښتنه وکړي هلته اکثره قوم قبیله مختلف قومونه پراته دي بارګزیم ډېر پراته دي په کوټه کې هم هغه بارګزي شته تاسې معلومات وکړئ د خلیفه عطاالله په نامه باندې دا خلیفه عطاالله د امریکایانو سره ولاړو د چا سره دا پیر صاحب دا د کرامت والا دا بزرګ دا د دغو سیفیانو بریلویانو پیر دا د امریکایانو سره ولاړو د امریکایانو سره او پر ټولو مجاهدینو باندې د امارت پر ټولو مجاهدینو باندې د کفر ټاپه لګولې او واجب القتل یې بلله د دې ظالمانو وخت به څوک نیسي دا د ترکت او د سوبیت په نامه باندې دا خوارج به څوک ورکوي حتی در داسې اندازې پورې د دا کفر سره ودرېدی چې اخر د مؤمن مسلمان د مجاهد په مرمۍ باندې مردار شو او جهنم کندې ته یې واچوي در هغه وخته پورې دا خلک د دې کافرانو سره ولاړو د چا په نامه باندې د خلیفه صاحب په نامه باندې د چا په نامه باندې د پیر صاحب په نامه باندې د چا په نامه باندې د صوفیت په نامه باندې د چا په نامه باندې د ذکر او د اذکارو په نامه باندې د چا په نامه باندې د پیرو د موریدي په نامه باندې موږ خلک ناست یو پر منبر باندې نارې وي تصوف دی پیری ده موریدي ده لکه دا پیرو موریدي ده د قرآن یو د خلاف ده دا تاسې کم قرآن پر تا پر د کم قرآن ایمان راوړی دا قرآن او دا رسول چې کم حدیث ویلی دا د پیرو موریدي سره یو شی دی که جلا دي ستا خو عقیده له قرآن خلاف ده ستا خو عقیده د الله د رسول د حدیثو خلاف ده ستا عقیده خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټول امت خلاف ده ته خو د امت علماو ته ګمراهان وایې بېدینه یې بولې ناروا یې بولې ته خو د هغو زرونو علماو د هغو علماو چې د زرونو طالبانو استاذ او د زرونو علماو استاذ د هغه په شهادت باندې یو بل ته مبارکي ورکوې ته کم صوفیت ماته ښیې کومه پیري موریدي ماته ښیې هغه پیري موریدي ماته ښیې چې په هغه باندې سړی کافر کېږي مشرک کېږي که هغه پیري موریدي ماته ښیې چې هغه د الله او د الله د رسول ولارې ته سړی بیایي پیرو موریدي خو هغه و چې هغه به مسلمان به و د مسلمانانو سره به ولاړو ستا خلیفه عطاالله عبدالخالق سیفي محمد حسن بریلوی ستا خلیفه عطاالله خو در مرګه پورې د کافرانو سره ولاړو د امریکایانو سره ولاړو د برطانویانو سره ولاړو د کاناډایانو سره ولاړو در څو پورې چې مجاهدینو مردار کړي او د جهنم کندې ته یې واچوي بزرګي یې دا بزرګي وه چې قبر یې ځان ته کښلی و بزرګي دا بزرګي وه چې په کال باندې بیا د غنمو ډوډۍ نه خوړله په کال هم د غنمو ډوډۍ نه خوړله نفس یې متوي ولاړ د چا سره و د امریکایانو سره ولاړ د چا په خلاف باندې جنګېدی د مسلمانانو په خلاف باندې جنګېدی د هغه دویمه ډله د خوارجو ده دغه خلک بیا راولاړېږي بیا پر مسلمانانو باندې د کفر او د شرک ټاپې لګوي بیا یې منافق بولي بیا یې جیلي دیوبندیان بولي بیا د اسلام او د دین او د مذهب خلاف بولي ځکه زما ورونو دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته دا وایي چې ای مسلمانانو هغه سړی هغه صوفي هغه بزرګ چې په ټوله زندګي باندې د سترګې د رب په اندازه باندې د خدای نافرماني نه ده کړې الله څه ورته وایي جبرائیل علیه السلام ته الله عز وجل او جبرائیل علیه السلام ته وایي ورسه دغه ګمراه چې دا ټوله زندګي زما نافرماني نه ده کړې اوله وار دی بیا د قوم ټوله هلاکه تباه کړه ولې وجه څه وجه ده وجه دا وجه ده الله د الله رسول صلی الله علیه وسلم راته وایي فإن وجهه لم يتغير في ساعة قط دا هغه سړی دی چې زما د دین په خاطر باندې زما د اسلام په خاطر باندې یو ورځ لا د رنګ تغییر نه وکړي خو یې نس وبد د خلک ولې دا نارواوي کوي د خلک ولې دا ظلم کوي د خلک ولې بېدیني کوي د خلک ولې ګمراهۍ ته روان دي د دې ګمراهانو مخ به څوک نیسي دا ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ولادت په نامه باندې چې راوځي په بازار کې جلوس جوړ کړي که ته د خلکو څه پوښتنه وکړې چې ظالمانو ته دا پیغمبر منئ پر دې پیغمبر ستاسو ایمان دی دا ستاسو پیغمبر دا وایي ته د خلکو لارې بندې کوي ته جلوسونه راوباسئ ته جنډیانې راوباسئ
ته خلک بې دینه کوي، ته خلکو ته د شرک او د کفر عقیده وښایاست که د شرک او د کفر سره وګرځوي. دا به یو ورځ د هغه صفه نامه باندې وي، بله ورځ به د اخندزاده صفه نامه باندې وي، بله ورځ به د بل پیر په نامه باندې وي، بله ورځ به د بل نامه باندې. ځکه زما ورونو دلته هغه سړی چې ټول عمر د الله عبادت کړي، الله وایي هلاک یې که، هلاک 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 عذاب ورباندې نازل که. چاته وایي؟ الله تبارک وتعالی او جبرائیل علیه السلام ته وایي. ولې؟ ګناه څه ګناه ده؟ ګناه یې نه ده کړې، بس دا یوه ګناه ده چې د خدای په دین یې خوا نه بدوله. د خدای د دین څخه باغیانو باندې رد نه کوي، د خدای د دین پر دشمنانو باندې رد نه کوي. بدعتونه یې لیدله، ګمراهي یې لیدله، شرکیات یې لیدله، کفر یې د خلکو د لیدی باندې خاموش سترګې پټې کړي و بیریږه په کور کې پټ شه، یو دوه درې تلتکه در باندې واچوه چې مرګ درته رانیسي. والله العظیم ته خو به دا قبر ته ولاړ شي.